ټول نظیر ته خوشحالي خبره دادو چې د میژ هر دوی چې د پښتین کوم مسله کسې بیا یې ځوان په یوال یا روان وي مشر یې په بله لیا روان وي علما په بله لیا روان وي ماشاءالله آفرین یا د انګور اډې یا د نږدې ورسره نورې سیمې خلکو ته چې دی مشر کشر ځوان عالمون ټول سیاسي یا تحریکین ملګري په یوه ځای دي د خپل خاورې د خپل وطن د حق د پوره نو ډېر آفرین ورته یې ډېر سلام ورته پیش کوي دی محترم ایزمنٹ رائٹ په قانون چې یو قانون دی چې دغه معنا دادو چې چیرته ډیورنډ لاین دی په هغه باندې و ورسره چې کوم تحصیلي نه دي وریل یا دلې دا تاګ روتا کړلی شي بغیر پاسپورټ بغیر ویزې په خپل شناختي کارت باندې میږ نه پوهېږي چې د وخت نه دا جامه راونه وه ویس میږ ته دا پته نه لګېږي چې کوم تاندر داسې روپرېوته چې په منځ کې دی وویل چې دا یې میږ نه شوه خوښه خو که چیرې دغې سره دا ملک ړنګېدلی خو دا خو د مخ نه دا شی راون و خو مخ ولیا ځنې ړنګ شوی وای چې د 80 کلونو نه یوه چار لګیا دو هیڅ تکلیف یې تو ته نه دی رسېدلی خو نن تو ته دغه نه څه تکلیف نشته البته چې هسې منیر روغی هغې بیا خامخا ځون ته نوې تیږه شوله چې په خلق زه څه ځون ومانه هغې بیا ویل چې نه مې شپه خوښه بیا ستي غونډه ویل چې باز دی میږ بند حالانکه څه تکلیف که دغې ملک ته وایي ځنې خو په د 80 کلک شو څه تکلیف د عید کړی وه چې موږ ته دا د تکلیف ځنه رسېدو بل دا قانون دی دغې مطابق دا خلک خپل تاګ روتاګ کولی شي دی بند که د څه د پوره بند که د خیال دا وي چې په دا باندې دا قومونه چې دلې دلې ابود دي د انګور اډې خلک وچ پوره سره ابود دی رشتې دي سره ورینه یوه ورور دله ته پنډېږي بل ورور یوه تپوس پنډېږي کورینه یې سره نیم دي دا خلک که چیرې د یې چې دا رشتې زه په دا ختمولی شو نو رشتې کله هم په دا نه ختم کېږي هیڅ کله امکان نه لري چې دا رشتې په دغې نوي جابرانه چې کوم احکامات ته یې جاري کړي دي په دا ختم شي که چیرې دی دا سوچ لري چې په دغه باندې د موجوده افغانستان خلک سره خپل دی تعلق ښه آباد کو نو هغه سره د وطني سفارتخانې شته دی پوسې تو سفیر نشته دی خپل ورته چاهینه پلاتشستی بیا په دغه دوی ویلې خلک سره تنګویستی خو نه په کابل چې د پاکستان سفارتخانه بندو نه په پاکستان چې د افغانستان سفارتخانه بندو که تعلق سره خراب وي هغه سفارتي لیار باندې هغه کمیږي هغه زیاتېږي هغه چار خدا نه دو چې ته دلته ګټینه بند که په خلک پسې عام عوام ته په تکلیف ورکولو باندې هیڅ کله د تو سفارتي سیټ اپ نشي کېدلی البته یوه چار کېدلی شي چې دا غریب خلک چې ډېر په مشکله روپۍ خپلې ګټي چې د پاسپورټ په نومه د ویزې په نومه یې بیا ولیټې ولږکي جیب ځنې ډک دا څومره ګټ یا سوچ دی دا څومره لوی کمسلتوب دی دا څومره لوی وړیکولی دی چې دی په ځین شل یا پروت دی چې ویسته د غوټه جرنلونو نه چې نه جی پي نه یې ښه د ډالره ډاک کړي دي کورینه یې ډاک کړي دي په عربي نه ډالر یې په وینې وخاستل نن یې د دغه غریبې خلکې وریپې ته هم سوچه چې دغه نه یې په څه طریقه یوس دا خو غلې دي مسله دا دو چې سر میا په غلې ووړي میږي چې څوک روچي غال وي ریپې وایي نو دغه پر خلاف دلته مزاحمت لګیا دی چې دغه خلک روزګار څه شی دی یعنی یو پنډیکی دا یوسي بیا روبري ویس پنډیکی مالدار خلک خو نه وري رټ غریب خلک یې وري پنډیکی هغه خلک وري چې بلې هستي لیار ور ختم شوي وي د ژوند تېرولې هغه خلک یې وري
پانډي که هغه خلک خوري چې په کور شه ورته نوس وي چې نن ودره میز ماړې وخوري که نه دا یې منډه کړو چې ودره زوی یوه پانډه وړوه په هغ باندې دومره غریب خلق ته دن یاد کړی دی چې روزګار یې وربند کوو دومره بېوسه خلق ته د دن یاد کړی دی چې د روزګار بند کوو خو یې ځون روزګار نه بند کوي په اربیله ډالر یې پې وګټل په دغې ګیټ باندې دا یې پې موړ نه شو دغې د انګور اډې د خدای خوله پې موړه شول د انګور اډې په ګیټ باندې د خدای د دهشتګرد نه روغله وردي باغر وردي هر قسم خلق پې موړ شو په دا غریب وړ کې ته نه پرېږدي دی نور ټول سره پې جوړ دي خو دا د غریب خلق دا چې نن کوم خلق درته نور ته زه آفرین ویلې ورته یایو دا چې قانون هو دی لوس ملال کې کېدای شي ځون تالیار جوړه کړي په غریب خلق مې ملا لګیا تو چې دا غریب خلق دی نن د یوې وړي کن کې پانډې د وړلې نه دی معنی کوي محترم انتهایی کم اصل خلق باندې ووښتي بالوچ ورته ویلي وي چې خدای پاکه په بادي د وړاولي په دا نه یې خپه خو سخت په کم اصل سړي د اړاولي دي په دا هم ګیله شته میز د داسې خلک سره ووښتي بیا روشي دا سکولي نقشه دوی په دوی پروګرامینه د مرشونو ورته ځي پاک شه بیا غوټ راګیږي چې میش خو یې توس خدمات راغلي نوم مخلي چې ځپلون کای پلون کی زوی دولت مې څه چار دو خو توس خدمات راغلي او سړی ته خدمات نه راغلي لیټ ته راغلي لیټ مار ته راغلي ظلم ته راغلي جبر ته راغلي تو کیم خدمات کړی ته متوشوای شي ما سواده دغه چلیاره باند کا خلق نری په وکړه مړی وکا خلق ورکا او بیا روشه په سکولینا چې دوی بل دوی پروګرامینا کې چې میش خو لره دینا دغه وطن خدمات ته راغلي دولت دهشتګردي کېدله میش دهشتګردي خدمتواله سړی دهشتګردي راوړی تو در سره دهشتګردي غټ عوامل په توکشي دي عام عوام ویل ستړیا وي عام خلق ویل ستړیا وي دای د کښینی خپل خدمات ته وشي نو دا ملګری مې ضرورت کیسه کړه چې میز سکولي نه مطالبه کوي شا دای خو یای چې میز پی ټی ایم ولا ځکه مطالبات نه ور ویلیا ور سره په زیدي چا ساخته کیسه کوي ناره غلطه وایي غلطه نه دي انتهایی سیخ ناره دي خدای داسي آغا کوي داغا کوي او دای دا په سکول روخه وغوړي دای دا یونیورسيټي وغوړي چې په نور کې راګري پیاده خلک سکول ته درته اکشنز کنيستر کې د پټکړه غوښنه د باند کړل مالی ماداش ولا چې ته درویغ یای ته هیڅ د تراکه هم په کیسه کې نه یې خو خالی بنا جوړاوي چې دا داس نه تو بیا داس تو بیا داس نه تو بیا داس تو نو دا خبرې دي لږ کې په دا باندې د خلک زمينه پوي کېستای چې میر د کیم حالات سره ضرورت درې میاشتې کېږي چې هر شی باندې دغه دوی د بند کول سره بیا ونه کاروبار هم بند کیږي دولت بیا د اوراتر کو بل خله پر الیاره باندې د خلک ډیر په تکلیف شه د خلک چې دلای دی په مشکل اړیت شه دی او په دغه مشکلات شه د یا خپل چې څومره څه سو بي دی اخو خپل کو خو البته عام او هم ته تکلیف دی که په دغه تکلیف چې دا وړي کی وړي کی نن دغه حالات تر رسیږي چې دای دا و پایي یعنی کله هنګورا ډیره دا کاروبار څه وخت ټولي بیا د کراچي او د پنجاب څخه ته ځانینه تیار کېستای ټولي بیا د عرب خوارمینه ته ځانینه تیار کېستای کله یې د پوتې کیږي وطنو د پوتې کیږي سفر ژوند ته وسیخږي او ته په خپل کور کلی د خپل بچیونه دغه نه ته محروم شي دا د ویره خبره نه تاسو ویل ته مې درې میاشتې تیرې درې میاشتې تیر نه درې کوله تیر کا خورتلین کای نه سول بیا په خوري نه وي خو کا تو خوري نه وکړه بیا د رتلین کې سلینه قولینه د پورا دار رواج په تجاری شي بیا ته مستقله دغه خور نه بیاول تاسیخ شي بیا دغه درې میاشتې چې څومره تکلیفونه دي دا ډېر وړي کن کې درته وشکاري نور غوټ تکلیفونه توثیق شي نو لہذا اول خبره دادو چې دا ملګری دا استقامت ولري د انګور اډه خلق ته استقامت ولري او خپل دا پرلات دا مزاحمت ته جاری وساتي دومره خبره دا کوو
چې په چمن شه خلق نوس دی خپا دی مروار دی غوسا دی هغه سره داسې مسلې دي لکه د دلته چې په انګور اړه دي غلام خان خرلاچې بیا تورخم بیا ګورسړي بیا نواپاس تر باجوړ پره دا ګټینه هم باندې هغه خلق کا سیراکو که نه کو په زړه کښې هېږي زړه ډېر باد دی په دا شاید غوسه شته پاک شي زه دا یم چې میږو د چمن د خلق سره خبره وکړي آه د میاشتې میاشتې نه نوست د دغه نورې سره وکړي دلته چې ته نوست وې دته دغه نه تکلیف نه وي صحیح روڅې ستی میږو در سره وي شرایط سره وښایي چې په دا د شرایطو مطابق وي دا د خبرو وکړي تیر زیوتو نمیش کوي انشاءالله اسلام آباد چې ورته بند کړي چې د ده د منسټر روډي نه بند شي چې د د جارنل روډي نه بند شي پارې بیا تو خبره لږ کې شا ووروي دلته درې میاشتې ورته یوارې خرڅه د ښه کېږي سوړه ښه تېروې په دانه دا شادو او غږ د ښه په مخ نه ځي خدای چې دغه کرنلونو دومره لایا شوي وي هغه وایي چې نیټ بېرته بحال دی د خپلې خبرې کې ډېرې چې دا خبره یې رسولي وي چې دلته او دا جامله کې نو زه دا تجویز پیش کړو د چمنو خلق ته د انګوره ډې او چې کوم نه دي راوتلي چې کومونه مینه وخاستل د نورې ګټینې چې دغه ګټینې سره نږدې چې څومره خلق دی دا د رودریمي وخت یې دی چې اسلام آباد په طرف باندې ویر شي هغه ورته بند کړي چې تر څو پر دا مطالبې نه وي یعنې اتوس ګټینه چې نه وي خلاصوي چې دی ګټینه بند شي چې سره برابره شي جامه په هغه نه بعد دوی سوچ پرې وکړي دی مو تجویز دی دی هیڅ فیصله نه دو که مونه شو ډېر ښه که نه مونه شو بیا یې در سره په هر حالات شي نو په دغې باندې هم سوچ وکړستی سل یې تیوري ورته وکړستی قومي فنډینه باندې خالي دغه دپاره نه دي چې شاخوارې بادې سره پرې وکړو داسې خپل ګېټ پې ګاټل هم دي داسې خپل خلک روزګار هم پې ګاټل دی دغه سره د ډېرې خلک روزګار تړلی دی او د دغې علاقې ابودي ور سره تړلی دو نو دا هر شی ورته سیټ کړستی پاخه اراده وکړستی انشاءالله دشمن چې پاخه اراده وویني دا یو هم بیا وخېږي نو دغې ته هم اوس مشوره سره وکړستی باقي د مذاکرات خبره وشوله چې مذاکرات سنجیدګي نشته پکښې نو مو اول وویل چې دا د سنجیدګي خلق نه دي دغه سره خامخا داسې لږ کې تېرېږي لږو کیسه ور سره ورځدوې لږو دته داسې څه تکلیف داسې څه خبره ورسوې چې هغې نه دای یعنې چې ته زه بیا درته چې اسلام آباد ورته بند کړې په دا باندې ده کښل یې بیا 4 خروپېږي چې د 4 نه وي خروپې شوي تو په خروپې 4 باندې بیا دای سوچ نه کړي خدای دا تو ستل رو تعبود لري خدای هم خوشحال لره میش سره خو ظاهره خبره د دولت در نه پرلط چې کیم دی آیو قومي پرلط دی د یو تنظیم مخصوص نه دی په دې وجه باندې ډېرې داسې خبرې چې نور حق دلای شولې هغه میش نه وکړلې خدای دې توس اتحاد ابود لري میش د پورا په ډېرې خبرې نه بیا توس اتحاد ډېر ورته خوشحالي دا اتفاق ته میش ډېر خوشحالي چې هغه پې پیراوي ابود اوسئ خوشحال اوسئ نور ملګري دلته دي انشاءالله تنظیم چې څومره ملګري دي او هغې دوی ته روشي بیا به میش خپلې خبرې سره کولی شي ډېره مننه